بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو یو بل ټاپک وایو چې هغه پروډکټ ریسرچ دی. ګوره عزیزانو، د پروډکټ ریسرچ چې کله موږ تاسو دلته بحث کوو، هدف مو دا دی چې موږ تاسو د په څه ډول سره کولی سو چې یو پروډکټ پیدا کړو، کوم طریقه کار سته ښه. نو دلته پروډکټ ریسرچ موږ تاسو د امازون هولسیل پروډکټ څنګه ریسرچ کوو. صحیح ده. دلته دا چې سره کوم پرایویټ لیبل پروډکټ ریسرچ کیږي، دلته موږ بحث نه کوو او مختص د یو اس مارکیټ لپاره، په دې دلیل چې د یو کې مارکیټ لپاره یا د یو ای مارکیټ لپاره د هولسیل لپاره پروډکټ ریسرچ کول د هغې طریقه کار، د هغې ټولز چې کوم یو دی متفاوت دي. ها، اوس دلته چې کوم اپروچ دی موږ تاسو هغه د مخکینی میتود پر اساس سره چې دی ډایرکټ میتود دی. مطلب دا دی چې دلته به موږ تاسو دا زده کوو چې کوم پروډکټ چې موږ تاسو پیدا کوو، بیا د هغې نه وروسته چې کوم یو دی د هغې سورس کوو، یعنی د هغې نه وروسته بیا به د هغې برانډ ډسټریبیوټر او هولسیلر چې کوم یو دی بیا تاسو کولی شئ هغه پیدا کړئ. ها، ګورئ عزیزانو، په عمومي ډول سره چې کوم پروډکټ ریسرچ کیږي، یعنی پروډکټ پلټنه کیږي یا پروډکټ د پیدا کولو طریقه کار دی، په هر بخش کې چې ولاړ شي په دوه طریقه دی، یا د ټولز په مرسته کیږي یا هم مینوالي کیږي. صحیح ده. په دغه دوه طریقې سره موږ تاسو پیدا کوو. اوس مینوالي چې کوم یو دی، یو میتود چې ډیر مشهور او معاصره میتود دی، سیلر سپای میتود دی، چې دا به انشاءالله په نیکست کوم سیشنز کې چې کوم وسی یا نیکست ویډیوګانې کې چې هغه به زه انشاءالله هلته بحث کوم. ولې نن ورځ چې کوم موږ تاسو وایو د کیپا په مرسته موږ تاسو څنګه کولی سو یو پروډکټ په هولسیل په یو اس مارکیټ کې خپل په کرایټیریا پر اساس سره چې کوم یو دی هغه څه کو پیدا کو. ښه، دلته موږ تاسو عزیزانو د کرایټیریا خبره وکړه. ګورئ، کله چې هم موږ تاسو د کرایټیریا خبره کوو، که تاسو متوجه سئ د هر چا کرایټیریا فرق لري. یو څوک وایي چې بې سارې دومره، یو څوک وایي چې سیلران دوغنده په شي کې، یا یو څوک وایي چې پرایس یې د دوغنده تر دوغنده، یا مثلا دغه کټګوري کې داخلیږي، دې کې مه داخلیږي. ولې؟ عموما ګورئ، که تاسو په هولسیل بخش کې کار کوئ، په یو اس مارکیټ کې کار کوئ، نن ورځ ښه پروډکټ پیدا کول مشکل نه دی. ولې؟ یو داسې برانډ پیدا کول چې هغه تاسو ته اپروول درکړي، هغه ډیره مسله ده. نو د دې پر اساس سره چې دی موږ تاسو د یو اس مارکیټ لپاره په هولسیل بخش کې کوشش وکړو کرایټیریا په داسې یو شکل سره ترتیب کو چې هلته دوه مهمې نقطې باید موږ تاسو څه کو هغه کې ټاکل کو. لومړی، داسې برانډونه موږ تاسو باید ټارګیټ کو چې کوم یو څه شی وي، کوچني برانډونه. ځکه غټ برانډونه مثلا که ته اډیډاس یا نایکی په شوز، یعنی په کلوز کټګوري کې، یا مثلا په بیوټي کې سیراوي دا وکې، نو هغوی برانډ اپروول نه ورکوي. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې کرایټیریا په دې شکل سره وکړو چې سمال برانډ ټاکل کو او داسې یو برانډونه وي چې په هغه کې د اپروول چانسز چې کوم یو دی میډیم سټیج کې وي. نو دغه دوه کرایټیریا پر نظر نیولو سره زما خپل پرسنل ایکسپیرینس پر اساس سره دلته به موږ تاسو په کیپا کې یو مشخص یونیک کرایټیریا اچو چې د هغې پر اساس سره موږ تاسو ته څه کوو، کولی سو چې د هغې نه ګټه واخلو او خپل کرایټیریا واچو او ښه پروډکټ په کوم یو کې چې برانډ اپروول چانسز های دي هغې څه کو پیدا کو. ها، اوس موږ تاسو په مخکې ویډیو کې چې ما شیر کړی و د پروډکټ په انالیسس کې ما ویلي و چې 5 معیاره مهمه دي، چې یو تقاضا ده، کمپټیشن موږ تاسو ګورو، پروفیټ ګورو، کوالټي ګورو، او داسې یو کټګوري وسي چې ریسټریکشن پکې کم وي. اوس
دغه یو سره یو په دغه معیارو پر اساس سره چې کوم ما تاسو ته ټاکلی دی دغه معیارونه به موږ تاسو اوس رااخلو او په دا د چیش کې چې کوم یو دی په دغه ټولز د کیپا کې دلته اچو. ښه په دې قسمت کې زه راځم لیکمه کیپا. ګورئ عزیزانو کیپا دوه بخش لري. یو کیپا ویب بخش دی، یو کیپا ایکسټنشن دی. ایکسټنشن نه مراد دلته دغه دی. ما مخکې جلسې کې یاداوري کړې وه چې د کیپا ایکسټنشن وظیفه چې شی ده انالیسس دی. یعنې موږ تاسو چې کله هم پروډکټ غواړو تحلیل کو پلټنه وکړو چې آیا دغه پروډکټ زمونږ د هغو 5 معیارو سره اوکې دی که نه دی، نو بیا موږ تاسو څه کوو دلته د دغه ایکسټنشن نه استفاده کوو. خو نن موږ تاسو کیپا ویب نه استفاده کوو. ګورئ کیپا ویب کې لیکل شوی دی چې په دې کیپا کې تر 15 میلیارده پروډکټس ته، خو دا مطلب نه دی چې ټول پروډکټ په یو اس مارکیټ کې. دا کیپا ټول چې دی تقریبا شاوخوا ګورئ 2 3 4 5 6 و 8 مارکیټو ته چې کوم یو دی، یعنی 4 5 11 مارکیټ ته کار کوي. تاسو به چې کله هم د کیپا نه استعمال کوئ د ریسرچ لپاره لومړی کار چې به کوئ راځئ .com باندې به کلیک کوئ ځکه یو اس مارکیټ دی. بیا د هغې نه وروسته راځئ په ډیټا بخش کې او ډیټا کې راځو موږ تاسو پروډکټ فایندر کلیک کوو. ښه اوس دا چې شی دی باید په دې پوه سئ. ګورئ په حقیقت کې کیپا یو ټول دی چې په دې کې مثلا که مثال ورکړم د یو اس مارکیټ کې چې کوم پروډکټ د دوی سره ټوله ډیټا شتون لري. اوس په دې پروډکټ کې چې کوم یو دی موږ تاسو خپل کرایټیریا ورکو، خپل ډیټا ورکو تر څو موږ تاسو ته ډیټا فلټر کړي. لکه په ایکسل کې چې هغه کوم فلټرایزیشنز آپشن راځي دلته هم عین پروسس دی. څه چې په مارکیټ کې ټولز دي د ټولو وظیفه چې شی دی چې موږ تاسو ته ډیټا درکړو، موږ تاسو ډیټا خپل د کرایټیریا پر اساس سره فلټر کوو او موږ تاسو ته آوټپوټ راکړو. اوس که ستا ډیټا فلټرایزیشن غلطي ډیټا غلط درکوي نو موږ تاسو دلته کوشش کوو چې ما مخکې یاداوري وکړه دلته هغسې پروډکټ موږ تاسو ریسرچ کوو چې کوم یو د هغوی سمال برانډ ټکل کې او اپروول ورکول چانسز پکې چې شی وي زیات وي. ښه اول راځو قسمت د بي ایثار کې. ګوره اولین شی چې دی ما تاسو ته دلته ذکر وکړئ سیلز رینګ یا پرایس ټایپ دی. یعنی دلته موږ تاسو دغه دوه معیاره چې کوم یو دی دلته به انپوټ کوو. کوم معیارونه؟ یو دغه قسمت موږ تاسو انپوټ کوو، دغه باندې به زه یو زیړ ټیک مارک وباسم تر څو موږ تاسو ته ووایو چې لومړی دغه ډیمانډ مسله او هایلایټ به کوم یو د ډیمانډ خبره او یو دی پرایس خبره. دغه دوه نقطې چې کوم یو دی موږ تاسو د څه کوو دلته ور انپوټ کوو. ښه لومړی راځو قسمت دی دغه قسمت ته او بیا وروسته چې کوم یو دی بیا راځو په دې بخش کې دا څه کوو انپوټ کوو. ها سیلز رینګ چې کوم یو دی اوس مثلا بعضی خلک دی چې فی الحال کرنٹ والا کلیک کوي او بعضی خلک دی 90 ډیز. ګورئ څومره چې تاسو بي ایثار په ډیره مودې لپاره تاسو اچوئ. مثلا زه کولی سم ما دلته ګوره بي ایثار لیکلی دی د 15,000 نه تر 80,000. که تاسو متوجه اوسئ اکثره اکاډمیانې دا وایي چې بي ایثار باید د 1 تر 40,000 وي. ولې زه نه وایم 1 تر 40,000؟ وجه دا ده که یو ونیسو تا ته داسې یو پروډکټ برانډونه راځي چې هغه ټاپ سیلینګ وي نو هغوی برانډونه خو تاسو ته اپروول نه درکوي. نو که تاسو هغسې پروډکټ هم پیدا کړئ او د دې سورس یا برانډ ډسټریبیوټر هولسیلر ته اپروچ وکړئ معنا نه ورکوي، هېڅ خاص معنا نه درکوي. نو موږ تاسو دلته څه کوو زه همیشه چې کوم یو دی په دې خاطر چې سیلز کنسسټنسي ونیسم، یعنی داسې یو پروډکټ دی چې تھرو آوټ د مطلب کنسسټنټ وي نو زه معمولا څه کوم په 90 ډیز کې اچوم. د 90 ډیز کې چې کوم یو دی 90 ډیز ته 15,000 تر 80,000. اوس ما ولې تر 80,000 ونیوئ ځکه اوس داسې پروډکټ هم موږ تاسو ته باید پیدا سي چې اتلیست 50 قلم هم فروشات ولري مسله نه لري. نو ما دلته بي ایثار لیکلی 50 تر 80,000. نو څومره پروډکټ ماته فلټرز ولا 14 میلیونه دانې. دا خو صحیح سو. بل راځو
قسمت د بای باکس کې بای باکس کې چې کوم یو دی تاسو کوی سئ چې د کرنټ هم ووهئ او 90 ډیز ووهئ. ګورئ که تاسو 90 ډیز باندې پرایس ولیکئ شواله دا کیږي چې تاسو ته داسې یو پروډکټ فلټر کیږي چې هغوی پروډکټ کې پرایس وار شتون نه لري. متوجه یاست؟ او که فلحال د 90 ډیز لا فلحال لا وکړئ نو احتمالات د دې شته چې په هغه کې پرایس وار موجود وي. نو زه همدې خاطر 90 ډیز کې چې کوم یو دی اټلیست د مثلا ما دلته پرایس څومره ټاکلی دی، پرایس ویلی دی د 20 نه تر 50 پورې. اوس تاسو په ذهن کې سوال دا راسي چې ولې ما $20 کړي، ولې خلک اکثره وایي چې 15-12. ګوره اوس امازون په دې وجه نه چې چارجز زیات شوی دی اکثرا په $12 $15 کې دومره خاص پروفیټ مارجن نه پاتې کیږي. یعنی که ډیر پاتې سي $2 $1.5 نو اکثرا زه چې خپل خارجي کلاینټو سره ما کار کړی دي اکثرا د دوی کرایټیریا دا وي چې موږ ته داسې یو پروډکټ راوښایي چې اټلیست د $20 نه ابف وي. او زه په څه خاطر د $50 نه زیات نه نیسم، ان کیس که هغه کې ریټرن راسي نو بیا د هغې وجه دا کېږي چې بیا تاسو به څه مشکل راته ایجادېږي چې بیا که ریټرن راسي نو بیا ستاسو پروفیټ خوري. دا یې دویمه مسله. درېیمه مسله د امازون دی. دلته ما لیکلی دی چې باید امازون آوټ آف سټاک ولې. ګوره موږ تاسو ویلی وو په انالیسس کې چې کله هم داسې یو پروډکټ انتخاب کو چې په هغه کې لو کمپټیشن وي. لو کمپټیشن نه مراد دا ده چې پروډکټ کې رقابت کمی، یعنی امازون باید پکې شتون ونه لري، یعنی امازون باید آوټ آف سټاک وسی. نو د دې حساب سره چې کم یو دی دلته به موږ تاسو په دې خاطر چې رقابت کم کې نو دا زه چې شي لیکم آوټ آف سټاک لیکم. نور آپشنونه باندې چې کم یو دی نور ضرور. نو دلته ما کم درې شیانه ټکل کړه، یو ډیماند، یو پکې د پروفیټ ټکل مې کوي او یو هم د کمپټیشنز یو کرایټیریا ما په شکل واچول. بل راځو اوس کیټګوریز. ګوره ما په کیټګوریز په پوینټ اف ویو سره ما ویلی و چې داسې یو کیټګوري یعنی باید انتخاب سي چې پکې انیشلی ریستریکشنز کم وي. لکه اوس که ته په بیوټي کې یا مثلا ملټي ویټامینز کې یا ډایټري پروډکټس کې یا مثلا بیټریز الکترونیک پروډکټس کې دا شیانې کې چې سي د امازون ریستریکشن زیات دی. دا مطلب نه دی چې تاسو نشئ کولی لانچ کوئ، خو پر هغې امازون ریستریکټ لګولي چې مثلا نیو سیلر باندې پر اکاونټونو نه لانچیږي، که لانچ کیږي هم د یو تعدادو پر سټورو بیا هغوی داسې ناٹ کوالیفای ایشوز راځي، یا مثلا دا چې شي کیږي د دې احتمالات څه چې مثلا تاسو کله هغه لیست هم کوي، لیست اجازه در هم کوي، خو تاسو بیا چې شي کېږي ستاسو نه دې احتمالات شته. د مثال په طور سره چې ستاسو نه کمپلینس ډاکومنټس وغواړي، یعنی داسې ډاکومنټس وغواړي چې بیا تاسو ته امکانات ستاسو د اکاونټ پر هیلث باندې افیکټ وکړي، ان کیس که تاسو د رانګ سپلایر نه پرچیز کړي اوسئ نو دا مسله لري. نو زه همدې خاطر وایم چې همیشه داسې یو کیټګوریز کې ولاړ سئ چې لو ریسک وي. فار ایگزامپل زه مثلا زه کوم کیټګوریز کې داخلیږم، فار ایگزامپل هوم ان کچن کې زه داخلیږم او بس ختم. نور بخشونه چې کم یو دي زموږ تاسو سره کار ورسره نسته. اوس راځو په قسمت دی آفر کاونټس کې. آفر کاونټس د چی لپاره ضرور دی؟ آفر کاونټس چې کم یو دی د دغه شی لپاره چې موږ تاسو کمپټیشن سکو کم کو. اوس ګورئ ما دلته لیکلی دی چې باید د 15 نه تر 12 پورې وي. ولې؟ په دې قسمت کې زه لیکم number of sales 5 to 12. ګورئ عزیزانو څومره چې تاسو کم سیلران داسې پروډکټ کډا چې شي کوئ ټاکل کوئ چې مثلا د 15 دانې نه کم سیلران لري، نو هغې کې یو مسله دا راځي چې اکثرا هغه پرایویټ لیبل یا ایکسکلوسیو پروډکټس وي. نو بیا هغه کې داسې یو مسله را کریټ کېږي چې چانسز چې کم یو دي د اپروول ډېر کمیږي، او که د 12 نه زیات وي اکثرا په هغې پروډکټ کې پرایس وار امکانات شته، د هغې پروډکټ کې د کمپټیشنز ډېر های وي، سیلز راتلل ډېر مشکلات راځي، نو ډیفرنٹ مسلې راځي. نو په همدې خاطر دی مینیمم 5 to 12 زه ټیکل کوم. صحیح ده؟ نو دا مسله هم حل شوله. اوس راځو
بای باکس دی. ها موږ تاسو ویلی چې بای باکس څه مطلب چې چا سره نه وي، موږ وایو چې د امازون سره باید شتون ونه لري. نو دلته زه لیکمه تھرډ پارټي، یعنی تھرډ پارټي څوک څه ګوره، فرست پارټي موږ تاسو یو، سیکنډ پارټي چې د خپل برانډ دی، او تھرډ پارټي موږ تاسو کیږو. ها اوس دلته بل دی، اکثرا سټوډنټس په دې شکایت لري چې استاد مونږ پروډکټ پیدا کوو خو متاسفانه په هغه کې ډومیننٹ سیلرز داسې کسان وي چې لکه مثلا 100% ورسره بای باکس وي. نو موږ تاسو څنګه کوئ چې داسې یو پروډکټ فلټر کو چې هغه کې هغه زموږ ستاسو کرایټیریا پر اساس رہی. ما ګوره لیکلي کرایټیریا چې ډومیننٹ سیلرز باید 30% نه زیات ابو بای باکس ونه. نو موږ تاسو دلته کوئ چې مثلا بای باکس پرسنټیج by مثلا ټاپ سیلر یا وینر کاونٹ یا سټانډرډ ډیویشنز. مثلا زه وایم بای ټاپ سیلر چې کوم یو دی باید بای باکس په دې 10 ورځې کې پرسنټیج په حساب سره دی. ښه وایم تر 30% نه باید زیات دغه سره بای باکس ونسي شتون ونه لري. دا یو چې دی دا آپشنل دی، که تاسو انپوټ کوئ نو تاسو ته بیا داسې پروډکټس پیدا کیږي چې هغه کې دا کمپټیشنز نه وي، ولې دا هم تاسو ډیپندنت دی. نو دا شی زه آپشنل فی الحال زه پرېږدم تاسو ته. تاسو کته څه بل لکه دلته راځم بیا تھرډ پارټي وهم نور مسلې درته وبخئ دلته چې دی بای باکس یوز سیلر دی. نو موږ تاسو یوز سیلر سره کار نه لرو. سیلر آی ډیز دا نوی آپشن دی چې دوی استولی دی. ګورې دا آپشنونه داسې نه دي چې په کار نه راځي، خو هر یو فرق لري. اوس که شاید څوک اربیټراج وکړي د هغې لپاره لږ آپشنز جلا وي، څوک ډراپ شپینګ کې د هغې لپاره جلا اوسي، څوک په ای بی کې ډراپ شپینګ کې، والمارټ کې کوي. نو مختلف آپشنونه دي د هغوی لپاره کریټ شوي دي. نو دا ټول آپشنونه موږ تاسو لپاره فی الحال هغه نه دي په کار. زه هم ای بکس نه ډیجیټل پروډکټ زه نه غواړم چې دا چې شي وسي. راځي مسله د ویریشنز. اکثرا منټوران داسې وي چې وایي تاسو ویریانټ پروډکټس انیشیل سټیج کې مه ټاکل کوئ. هغه یوازینی دلیل دا دی چې هغې کې ریټرن چانسز لږ شانته زیات وي. زه کلاینټ ته شاید د یو شي پروډکټ داسې پروډکټ مخته راسي چې ډفرنٹ کلرز ولري، نو یو کسټمر آرډر کې شاید کلرز یې خوښ نسي، نو بیا ریټرن چانس ته. نو زه دا شی دومره خاص ارزش نه ورکوم. که پروډکټ ویریانټ هم واوسېږي نو تاسو کوی سئ چې پکې داخل سئ، مسله نه لري. ښه بل راځو قسمت دی ریټینګ کې. ریټینګ چې دی 3.5 نه نیولی دی تر میکسیمم زه ورته وایم 4.5 پورې باید داسې یو پروډکټ وي. نو تقریبا ماته څومره پروډکټ پاتې شو؟ 40 پروډکټس. ریټینګ کاونټ یعنی ریویوز. ګورئ ریویوز چې دی اکثرا کسان ریویوز وایي چې مینیمم 200 نو تر ډېر زیات هم پکې وي. ګورئ که موږ تاسو د یو پروډکټ ریټینګ کم ونیسو، وبخئ ریټینګ نه ریویو، څه کیږي؟ نو موږ تاسو ته داسې یو پروډکټ راځي چې نوی لانچ سوي وي، ریویوز یې ډېر کمې نوی لانچ سوي وي. ځکه د 200 نه کم نه دی نیولی، ځکه 200 نه کم که موږ تاسو داسې یو پروډکټ کې داخل چې 200 نه کم ریویوز ولري، نو بیا هغې کې مسله دا وي چې د کوالټي اشورنس نه لرو، بیا امکانات د ریټرن زیات دي. نو 1500 نه که زیات ریویوز موږ تاسو داسې یو کسان پروډکټ فلټر کو، نو بیا هغې کې داسې یو مسله راتلی سي چې داسې یو پروډکټ اسټابلیش پروډکټس وي، بیا د هغې برانډ اپروول چانسز لږ شانته کمیږي. نو په همدې خاطر ها دلته ګورئ دغه قسمت کې ګول ریویو کاونټ دی. دلته اوس موږ تاسو یې لیکو چې ما لیکلي وه 200 نه نیولی دی تر 1500 پورې باید د ریویو کاونټس یې واوسېږي. صحیح ده. نو ما تاسو ته څومره پروډکټ پاته سوه؟ 7 دانې پروډکټس پاته سوه. ها په دې کې تشویش کې مه اوسېږئ چې ولې 7 دانې پراته سوه 8 دانې، ځکه څومره چې تاسو کرایټریا ریسټریکټ کوئ هغه د نمبر آف پروډکټس څه کېږي کمیږي. بل راځو قسمت ته. دا قسمت خو موږ تاسو ټاکل کوي. اوس راځو اخرنی پوینټ چې پاتې کېږي چې شی دی وزن دی. نو دلته راځو موږ تاسو لیکو میکسیمم زه ورته لیکمه د 4 پاونډه یا د 2000 ګرام نه باید زیات وزن
ونه لري. نو مکمل موږ تاسو ته 200 پروډکټس پاسه متباقي دلته دغه اپشنونه چې کوم یو دي لکه میپ ریستریکشن څه مطلب ورکړي داسې یو پروډکټ نه چې په هغه کې مثلا میپ دا چې شي آی پی کمپلین پر راغلی نو زه داسې ورته لیکم چې نو بل مثلا A+ کانټینټ دا مثلا نه لري مینوفیکچر بیټري ریکوایرډ ونه لري او بیټري پکې انکلوډډ نه پروډکټ ایزمیټ نه داسې یو پروډکټ نه چې وور واخلي او بل وورونکې پروډکټ نه اډلټ د ځوانانو پروډکټ نه. اوس تاسو دلته کتلی سئ چې تقریبا موږ تاسو ته 7 دانې پروډکټ پاته سوه. دا ولې دومره زیات فلټر سه؟ یوازینۍ وجه دا وه چې ما تاسو ته مخکې یادوري کړې وه چې دغه د بای باکس پرسنټیج چې کوم یو دی دغه یو ریسټریکټ کولی اپشنل دی. اوس که د مثال په طور سره دغه شی زه ریسټریکشن ایسته کړم یعنې ما ته داسې پروډکټس ته مه ښیه چې هغه کې د سیلرانو بای باکس پرسنټیج ته 30% وي نو که موږ تاسو نو په همدې خاطر دی نو موږ تاسو ته اوس راځي تقریبا 9-50 دانې پروډکټس نو بیا موږ تاسو څه کوو راځو پر دې فاین پروډکټس باندې کلیک کوو. پر دې مو چې کله کلیک وکړه موږ تاسو ته سکرینو مخکې دومره دغسې یو شی راځي. ګوره دلته مختلف کالمونه دي که موږ تاسو دلته متوجه اوسو دلته مختلف کالمونه دي نو بیا تاسو کوی سئ چې خپل دی کم ډیټا چې د انالیسس لپاره ما تاسو ته ویلي و چې کم پوینټونه ګورو دلته کوی سئ چې فلټر کوي او د همدغه ځایګي نه پروډکټ یو په یو د دغه ځایګي نه ټول یې چک کوي او ځان دې څه کوي فلټر کوي. صحیح ده. یا داسې کولی سئ چې تاسو راسئ مثلا دغه کالمونه په چینجولو چیرته چینجوو دلته یې موږ تاسو کوی سئ چینج یې کړو. صحیح ده. اوس مثلا دغه اپشنونه دي زه غواړم ایسته یې کړمه نو بیا دا څه کېږي زما مخ نه ایسته کېږي. یا مثلا زه غواړم یو آر ایل د امازون زه غواړم د برانډ سټور یو آر ایل ایسته کړم تنها ماته د امازون یو آر ایل دی ښکاره سي. صحیح ده. نو موږ تاسو کولی سو چې دغه اپشنونه څه کړو. یا مثلا زه غواړم تصویر ایسته کړمه نو دلته زه راځم ایمیج لیکم او دا ایمیج ورنه ایسته کوم. هغه ستاسو پورې ډیپینډنټ دی چې تاسو کوم یو کار کوئ. ولې تر ټولو مهمترینه اپشن چې کوم یو دی هغه یو آر ایل دی باید شتون ولري او مثلا زه که دا ټول هایډ کم او دلته زه دا نه ولیکم یو آر ایل د امازون زه غواړم او دا چې شي د بل دا چې شي ایسن خو بس د امازون یو آر ایل هم چې اوسو بس کافي دی. نو دلته به زه راځم اوس مثلا دا وبخښئ دا ټول زه دا ایسته کوم هاید آل زه لیکم او دلته زه لیکم تنها دی امازون یو آر ایل او بل زه کوی سمه سیل هم یعنی اوس یا سیل به زه پرېږدم فقط یو آر ایل وکړم. اوس یو آر ایل کې زه څه کوم دغه یو دانه پروډکټ باندې زه کلیک کوم او 1 by 1 د ټولو پروډکټس چې کوم یو دي دا زه تحلیلوم. تحلیل به یې څنګه تاسو کوئ همداسې به 1 by 1 ګورئ ریټینګ ریویو ګورئ سیلز به ګورئ نمبر آف سیلرز به ګورئ د دې مثلا قسمت د بای باکس کې به تاسو راځئ د دې بای باکس سټټسټیک ګورئ څرنګه چې ما مخکینی ویډیو کې تاسو ته ویل هماغسې تحلیل ضرورت دی هماغسې کوی سئ تاسو تحلیل کوئ. صحیح ده. او کوم ضرورت دی دا د ډیټا د دې ایکسپورټ کوي نو بیا کوی سئ پر دې اپشن باندې کلیک وکړئ او ایکسل کې دا ډیټا باندې ایکسپورټ کوي. نو دغه زموږ تاسو نن ویډیو امید دی چې تاسو د دې نه زده کړه کړې اوسئ. نو تاسو ټول په الله پاک سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.